بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الآية: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، وټولو راغلو د دې پرتمینې غونډې او ټولو مشرانو، مجاهدینو، کشرانو ته چې د هر ځای راغلي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، لکه څنګه چې زموږ د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله سره څنګه تعلقات و، د شهید منصور صاحب سره هم موږ د یو انډیوالۍ بیخي داسې کشر و چې په هغه وخت کې تقریبا د ده ږیره بلا نه وه چې یو هسپتال و، د جرمنیانو هسپتال یې بوله، نو په هغه کې امیر المؤمنین رحمه الله سترګه مبارکه هم په شهادت رسېدلې وه، نو د هغه علاج په دغه ځای کې کېدی. او زه هم دلته څه نه څه سره مریض وم، په دغه کې ما او دی دواړو. نو محترم منصور صاحب محترم په هغه وخت کې دلته یو دوه نور مجاهدین وه، دا وخت د روسانو سره د جهاد معامله وه، یو دوه طالبان زخمیان وه، نو دی د کوره څه پالنه کوله، خوراکي شیان بیا راوړله ورته، خو دغه د هسپتال چې کومه ډوډۍ وه شاید هغه به یا کمه وه یا به داسې وه چې پر دوی به لګېدل نه. یعنې دا تعلق د هغه وخت سره موږ د ده سره وو. بیا چې کوم وخت کې تحریک جوړ شو، په هغه کې هم موږ د ده تعلقات ورسره. بیا چې تحریک ولاړی، مثلا هغه تر مخ د تحریک په نامه و، د تحریک طالبان په نامه و، خو وروسته بیا د امارت اسلامي په نامه باندې دغه مشهور شو. دا د امیر المؤمنین رحمه الله او د نورو مشرانو دا دغه و چې دغه زموږ صفو جامعه دې په دغه نامه شي. نو بیا چې کوم تحریک سره دغه شو، مجاهدین سره یوه خوا او بلې خوا ته سوه، خو الحمدلله څه وخت بعد بیرته سره منظم او سره راټول شول. نو بیا د ملا صاحب محترم د خوا څخه دا پیغام راغلی چې تا او ملا عبیدالله اخوند بس د دغه کار په راس کې یاست، نور تاسې خپل ترتیب جوړ کړئ، مالیان وټاکئ، د کابینې شورا وټاکئ، هر څوک چې خو زما سره هغه دی استازی ستا، هغه به راځي زموږ سره به مشوره کوي، موږ به تاسو ته انشاءالله هدایت در استوو چې په کوم دغه کې ستاسو سره یو خبره وي، بس هغه خبره تاسې د کاسید په لاس ورکوئ، هغه به تر ما پورې رارسېږي. نو کوم کار شروع شو، الحمدلله کار ډېره ښه نتیجه ورکړه. په هغه وخت کې به شاید بعضو ملګرو ته دا معلومات وي، خو سره تیت فرق و، خو بیا هم د ملا عبیدالله اخوند او نور داسې مشران ملګري وو، د دوی په کوشش سره دا صفو د جامعه برته ټوله، یعنې که څه اختلافات و یا څه خبره وه، الحمدلله داسې په یو موټ راله، یو اتفاق و وحدت رالی. دلته الحمدلله د جهاد کار هم ډېر ښه په مخ روان شو، بیخي ډېر ښه خوندور کارونه کېدله، یعنې جهاد بیخي داسې په جوش په خروش باندې روان. بیا محترم ملا عبیدالله اخوند چې کوم ځای کې دی گرفتار کیږي، په هغه ځای کې زه هم ورسره وم. الله پاک ما حفاظت وکړي، موږ پاتې شولو، دی را ثبوت.
وروسته تر دې بیا د ملا صاحب د طرفه څخه دا هدایت راغلی چې منصور صاحب محترم او ملا عبدالسلام اخوند چې په کاتب باندې مشهور و دا دوه معاونین شوه. بیا ملا عبدالسلام اخوند دا خبره وکړله عذر یې وغوښتی نو بیا ملا صاحب محترم مفتي ده بس تا او دی دغه کار په غاړه واخیستله. نو زما او د یعنې په مابین کې مشرتوب و کشرتوب نه و د الله سره راضي و دغه نه یو حوصله و یو دغه چې ده ته الله ورکړي وه ما په ډېرو انسانانو کې منع کېدلي وو. او د جهاد سلسله ښه په مخ روانه وه. کوم وخت چې بیا موږ ګرفتار شولو یعنې زما په زړه کې دا نه راګرځېده چې د جهاد سلسله به کښته شي کمزورې به شي ځکه عقیده مې دا وه چې په دې سب کې یو داسې صفا او داسې مبارکې وینې توی سوي دي امکان نه لري چې دا کار دې کمزوری شي. خو لله الحمد منصور صاحب محترم ته چې دا کم کار زما وروسته ده ته دغه پاته سو تر هغه اندازه چې هغه زه کم وخت کې موجود ومه خو طالبانو ته به شاید یو څه نه څه دغه ور پیدا سوي تشویش چې دا څنګه سوله. خو د ده په قیادت کې الحمدلله دا جهاد دونه پر مخ روان سو چې هغه زموږ تر وخت تقریبا دوه چنده سو. نو دا د ده د اخلاصو د ده د ذهنیتو د عقیدې ثمره وه چې ده خپل تکلیف و خپل زحمت د دې جهاد په سلسله کې ونه سپماوه خپل ځان یې ونه درېغاوه بالاخره چې هغه په شهادت ورسېدی. الله دې د ده شهادتونه قبول کړي. موږ ټولو دا کم اوس پاته سونکي مجاهدین چې دي که پر کار دي که په نه دي که په مسؤلیت کې راغلي دي که نه دي دا دې دا فکر وکړي چې په هغه وخت کې غیر له دغه مشهورو مشرانو څخه چې دا چې د قیادت مشران ملا صاحب مرحوم هم زه د شهادت لفظ ورته وایم منصور صاحب هم شهید دی نو نور هم مقصد مولا اختر محمد صاحب شهید سوی دی نور نظامی ملګري په شهادت رسېدلي دي په داخل کې استاد یاسر صاحب محترم هغه د تر اوسه پته نشته نو ډېرو مشرانو قرباني ورکړې ده په دې نظام کې. خو دا کوم مجاهدین چې اوس په یو مسؤلیت یا نه مسؤلیت کې دي هغه دې دا فکر نه کوي چې زموږ مشران اوس په یو داسې حالاتو باندې راله چې وسایي و استاني ورته مهیا ده داسې نه وي چې موږ یې د ذهنه ایستلي یا د فکره ایستلي. الحمدلله چې په هر ځای کې دي زموږ مشران په هغه وخت کې هر یوه د خپل سر ورسره شندلی وو. دا معلومات ما ته شته چې زه کوم وخت کې د 8 کاله وم په هغه ځای کې خو معلومات راته کېدی کوم مشران ملګري چې دلته اوس هم وجود لري هغه په میاشتو میاشتو هلته په داخل کې د دوی تر څنګ ګرځېده پر دوی پوښتنه کول د دوی اکمال کوه. نو اوس چې د دغه مجاهدینو محترمو سره دا په فکر کې نه راځي چې زموږ مشران خو د یو ځای ته ورسېده اوس موږ په موږ کې په هېڅ فکر و سوچ نشته نه الحمدلله داسې نه ده. د هر مجاهد سره د هر مشر سره او د هر مجاهد مشر سره دغه فکر او دغه شته د خپلو مجاهدینو تکالیف و خوږو شهادتونه نه یری او نه به انشاءالله داسې وخت راشي ځکه دا یو داسې ثبت دی کوم وخت چې د امیرالمؤمنین رحمه الله د شهادت خبره وسوه مشر امیرالمؤمنین صاحب زه چې په کوم ځای کې وم یقینا دې ورځې خو دا د ماښام په لمانځه کې به ډېر سهو خطا راته پیښېدله دغه سوچ فکر به و چې آیا دا به څنګه چې خو بېرته به مې اطمینان خپله زړه ته ورکاوه چې دا یو داسې ثبت یو داسې جامعه ده او داسې یو صفا پاکې وینې په دې کې قرباني سوي دي انشاءالله بېرته مې خپله زړه ته ډاډ ورکړي. خو الحمدلله د هغو مشرانو د شهادت او د هغه کشرانو د قربانیو د سرښندنو دا نتیجه ده چې موږ تاسې نن ورځ
په یو داسې محفل په یو داسې غټ مجلس کې ناست یو د داسې ملګرو مجاهدینو سره باید داسې فکر پیدا نه شي. خدا پاک دې موږ تاسو ټولو مشرانو او کشرانو ته د ښه خدمت توفیق راکړي چې د خپل خدمت لپاره د خپل وطن د ملت او د دغه ځپلي ملت چې غربت، مسکنات، دربدري هر څه پکې پیښه شوې ده، الله پاک دې موږ تاسو ته دغه نیت و ذهنیت راکړي چې د هغو لاسنیوی وکړو، پر هغو باندې پوښتنه وکړو چې کوم شهیدان شوي دي، که هغه د دلګۍ مشر په قیادت کې شهیدان شوي دي چې د انډیوالۍ یو دغه یې ورسره په هغه باید هغه دلګۍ مشر خپل هغه د شهداو ملګرو پوښتنه او معلومات وکړي. که څه په جوب کې ورسره یې خو ښه خبره ده، که نه یې ورسره د خپل د یو اخلاقي خبره چې ورسره شریکه کړي د هغو هم یو ډېره دغه په دې باندې کېږي. نو موږ د کشرانو مجاهدینو، د مشرانو مجاهدینو او د مشرانو مسؤلینو څخه دا غواړو چې مشران ملګري پر خپل کشره طبقه باندې رحمت و شفقت وکړي او کشره طبقه بیا د خپلو مشرانو اطاعت او فرمانبرداري وکړي. نو نوره خبره نه اوږدومه، نور ملګري سته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.